کتونکو سلامونه احترامات خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله به راغلي یو د انګو د سیر سپاټې یا د چکر یا د سیل ځای ته جوزار ته کوم چې د هنګو د کوهاټ ضلع یو سرحدي سیمه ده دلته چې د ډېرې خوندورې د چینو اوبه دي او همدا شانتې مختلفو علاقو نه خلک راغلي د کوهاټ د مختلفو کلو بانډو نه همدا شانتې د انګو د مختلفو سیمو نه تاسو یې ګورئ چې هر څوک لګیا دی چا پخلي کړي دي او څوک پخلي خوري او څوک په پخلي کولو باندې لګیا دي موږ هم راغلي یو د ملګرو سره په دغه ځای ته چکر ته راغلي یو نو ملګري لګیا دي څوک پخلي کوي وریجې پخوي ساجد احمدزی صاحب په پخلي باندې لګیا دی همدا شانتې سید رحمان حاجي تاسو ګورئ په کلیپونو کې هغه لګیا دی او خوراکونه کوي خوراکونه نه کوي بلکې پخوي ما سوچ دلته بل خواته لاړه دا خبر هم پکې راځي څه خبره نشته او دانش صاحب چې دی هغه ورسره لاس خپه وایي چې د کار ډېر نه دی باتور هغه د هغه خبره پېښورو د کار نر نه دی خو بس ښه دی لاس خپه وایي شمشاد صاحب هم داسې پیڅکي میڅکي نیسي ورسره دچکی ونیسه کاسه راواله موږ هم لګي یو پوه شي ازاد کوم شي ته هم لاس ورځي کوي او که نه ورځي نو څوک رانه ګیله نه کوي وروره دا ټول نظم ډسپلین هسې ګپ له ګودامه برابر کړی ځکه چې دچکي راخیستل درۍ راخیستل غوښه او وریجې راخیستل سودا کول دا هم څه وړه خبره نه ده نو لیټ یو دا خبره ده ځکه چې 12 بجو ته کیسه لاړه خو نور ټیټ یو پروګرام ښه منظم جوړ کړی دی ناهد نوید او سمیع حاجي هم موږ سره چې دی ګډون لري په دغه پروګرام کې معلم درخان ډېر لیټ راغی ځکه چې هغه مولۍ کرلې پوه شي هغه د مولۍ کر کله کوي دا ودان بېګا خبرې کولې تاسو مولۍ او ټیپر عشق کې کوئ نو د پوه نه شي کوم پټي کې کار کاوه خو مولۍ کرلې او فاروق عمر فاروق څوک چې د میډیا پرسن دی د رسنیو سره کار کوي خو نن چې دی په کور کې پلار ته په ګوتو ورغلی او ښې ډېرې خټې په وکړلې پوه شي پخڅې مخڅې په وویلې نو دغه نور ځوانان هم لګیا دي چک او لاډوګان کوي پوه شي لګیا به خپل کار وکوي او سیخونه هم باندې دي لوګي موګي خیږي پوه شي هو نه کې راولو یې نه ورکوي ځکه چې ډېر پاریز دي هغه چې موږ ولاډو وخت کې تاسو په دغه کې نه راولئ نو استاد جي تاسو راشئ زما خواته راشئ او دوه درې خبرې همدغه هغه کې د یونیفارم کې کوو تا کوم یونیفارم اچولی استاد جي یونیفارم کې دی پوه شئ هغه پول دغه یونیفارم کې دی او فاروق تاسو دوه درې خبرې وکړئ نننی پروګرام درته څنګه ولګېده ښه لګېده خوند یې درکړه ودرېږه یو 2 منټ لیټ راغلی ډېره زیاته مننه امید صاحب نننی پروګرام ډېر په زړه پورې و حاجي صاحب او د نورو ملګرو ډېر ښایسته وریجې پخلي وې او چرګوړي هم ډېر ښایسته به پخلي وو نو موږ خو ناوخت راورسېدو دا پته هم درته نه چې وریجې چا پخ کړي دي بس دا ساجد صاحب څڼې امازي هغه خپل نوم هغه ته نوید چې ناوخته راغی او ناوخته یې ولامبله د اوبو نه یې خوند واخیسته اوس به دوی دې نه وروسته ټیکله خوري یوه خبره به بله وکړم امید صاحب لکه دې ته د کوم علاقه دی جبزار دې ته په زرګونو په تعداد کې خلک راځي خو سهولیات نشته لکه که باران شو خلک پټېدو دپاره باران هغه ځایونه نشته لکه دا اوبه ټولې ضایع کېږي د کومې روانې دي که نه سویمنګ پول نشته وړوکې غوندې خو ایم پی ای شاه فیصل پخوا جوړ کړی خو هغه هم په ورانېدو شي تاسو په کلیپونو کې راواخلو لکه خلک هلته وګورئ ګندګي ډېره زیاته ده انتهایي دا صفا ځای دی پکار چې صفا وساتلی شي خلکو ته هم دا خواسته چې کوم پروګرامونه وکړي باید هغو ګندګي پیلاو نه کړي او خیال وساتي مننه ډېره مننه بلکل لکه څنګه چې عمر فاروق پخپونه وکړله پول شو که څنګه چې عمر فاروق په خپلو خبرو کې یادونه وکړل دغه ځای صرف او صرف د حکومتي دغه پاملرنې منتظر دی چې یاره که چېرته حکومتي پاملرنه دغه ځای ته وشي نو ډېر یو ښکلی ځای ترې جوړېدلی شي د هنګو د سیمې د کوهاټ د سیمې خلکو ته ځوانانو ته د سیر او تفریح دپاره ډېر یو مناسب ځای دی ډېر ښکلی آب و هوا یې ده اوبه یې ډېرې مزیدارې دي او چام چې د لرې سیمو دلته یو ځل لامبلي دي نو دغه خاطرې د دغې اوبو هغه یخوالی دغه چې دی له ځان سره د هنګو د کوهاټ یو ښه پازیټیو امیج یې له ځان سره وړی دی نو خدای دې وکړي چې حکومتونه دغه ته پاملرنه وکړي او ډېر ښکلی ځای پکې راتللی شي ډېر ښکلی پارک پکې جوړېدلی شي ډېر ښکلی د تفریح دپاره د آوټینګ دپاره ډېر ښه سپاټ دی ډېره مننه